چې زه لیونی کېږم آب هم لیونی کېږي، چې زه لیونی کېږم آب هم لیونی کېږي، باور مې دی چې ما سره به سم لیونی کېږي. زما د مرګ نه وروستو به په ما پسې خفه وي، زما د مرګ نه وروستو به صنم لیونی کېږي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ. ادبي پروګرام نیکې هیله سره زه یم عاطف سهیل، په دغه هیله په دغه تمه چې تاسو به ټول روغ جوړئ او د ژوند په هوش سبو کې وئ. قدرمن تاسو ته معلومه وي چې موږ د پروګرام مرم او مقصد هغه شاعران ملګري کم چې د دې شیشې نه بهر دي، نو زمونږ کوشش دی چې هغه د شیشې ته راولو، تاسو سره یې معرفي کړو، هغې نه ښکلی کلام ریکارډ کړو. او په دغه لړ کې نن موږ سره نستې کوي او حافظ سعید الله، او په ټولو نه مخکې حافظ صاحب ستاسو ته پروګرام کې هرکلی او مینه وایم. سهیل صاحب ډېره مننه. او مننه حافظ صاحب که تاسو د کتونکو سره لنډه پیژنګلو وکړئ نو ډېره ښه خبره به وي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې پیژنګلي کول. زما نوم سعید الله دی او چې کوم زما تخلص دی هغه ملنګ دی او زه د دودي خیل کلي سره تعلق لرونکی یم. مننه چې که تاسو مونږ ته ووایئ چې په اسلامي رو سره شاعري او څنګه پکار ده نو ډېره بښوي. بس دومره وایم چې د نبي علیه السلام نه خپلې صحابه پوښتنه وکړه چې آیا شعر او شاعري بالکل قابل مذمت دی؟ نو نبي علیه السلام ورته وویل چېرته چې د شعر مضمون ښه وي هغه ښه شاعري ده، او چې مضمون یې بد وي هغه بده شاعري ده، یعنی هغه بده ده. نو موږ به هم شاعرۍ ته ګورو چې هغه ډېره مخشاوي، د شیطان پلوي خبرې وي پکې، دا ټیک نه ده. او د هغې شاعرۍ چې هغې کې بد ته بد او ښه ته ښه ویلې شوي د انسانیت تفله د بهبود دپاره وي، د خپل چاپېرچل ښه عنصر پکې بیان شوی وي، د هغې قسمه شاعرۍ معاشره ته وړاندې کول دا ټیک ده. مطلب دا دی چې عاطف سهیل صاحب چې مضمون یې ښه وي دا ښه شاعري ده، او چې مضمون یې بد وي نو دا بده شاعري ده. مننه کوم. او مننه حافظ صاحب. او که تاسو مونږ ته ووایئ چې تاسو د موجوده شاعرانو څومره پورې مطمئن یئ؟ عاطف سهیل صاحب مونږ که د عصري ادب تقاضې ته وګورو چې هغه مونږ نه څه غواړي او بیا خپل د پښتونخوا په ادب نظر واچوو چې هغه د عصري ادب په غوښتنو کې څومره کامیابه شوې ده. او مونږ به د پېښور په د سره علاقې شاعري ته وګورو او بیا جنوبي اضلاع کې د خپلو بنو او خواشه علاقې شاعري ته وګورو او په مقابل کې د خپل علاقې شاعري ته وګورو، نو بیا زه ترې مطمئن شم، ځکه چې هغه څیزونه پکې وینم چې کومې د نورې پښتونخوا د علاقې شاعرانو پکې راوړې دي. نو زه ډېر خوشبین یم په دا باندې. او مننه ملګرو، حافظ صاحب نه موږ ښکلي معلومات واخیستل. نو اوس به راځو او شعر طرف ته. حافظ صاحب ښکلي نشرونه او ځکه چې مودې ډېرې وشوې چې زموږ پروګرام نه دی راجوړ کړی نو ډېره خوند به وکړي. عاطف سهیل صاحب غزل نه مخکې د څو شعرونه درته وړاندې کوم چې هغه د جبر په تخت اوس هم قلندر اوسي، هغه د جبر په تخت اوس هم قلندر اوسي، او هغه زما د محبت نه خبر اوسي. زه د تقدیر په کتابونو باندې ښه پوهېږم، زه د تقدیر په کتابونو باندې ښه پوهېږم. غریب ته خواره د خان کور کې زورور اوسي، زه د تقدیر په کتابونو باندې ښه پوهېږم. غریب ته خواره د خان کور کې زورور اوسي.
خدایا د بل ښکلا کې حق د غریب ولې نه وي خدایا د بل ښکلا کې حق د غریب ولې نه وي او اکثر د حسن نه بیزار وي او بېدره اوسي او تا ته به هغسې در یاد یم او که هېر شم درنه تا ته به هغسې در یاد یم او که هېر شم درنه ما ته په زړه کې هر وخت ستا د یاد سندره اوسي هغه زما محبت نه خبره اوسي مننه کوم تفصیل صاحب غزل دی زه خو وایي چې ودرېږم بس ملیاره ګوتې بادې څنګه پر هر نس پړوي نصیب الله صاحب ملیاره ګوتې بادې څنګه پر هر نس پړوي تا چې په زور هم بیلولو لازغونه جانان که په نامه صنم مې زړه کې محبت یې لري که په نامه صنم مې زړه کې محبت یې لري او هغه عاشق وي چې پرېوځي په سجدو له جانان هغه دې اوس هم ګلندام کړي د ورځ په برخه هغه دې اوس هم ګلندام کړي د ورځ په برخه او موږ یو بدبخته چې دیدن غواړي په شپو له جانان قسم پر خدای د تصور مې د جنت وکړل قسم پر خدای د تصور مې د جنت وکړل او ما چې وایستل لا کله پر کمسوله جانان هله به پریوزي د سقي د لسه جام د نشې نصیب صاحب هله به پریوزي د سقي د لسه جام د نشې او که چېرته وایستو بیا د میخانو له جانان او ګریوان شلیدلې په قطار د لیونو کې ښیې ګریوان شلیدلې په قطار د لیونو کې ښیې تا چې خندا غوښتله زر په شونډو سرو له جانان او په ژوندنۍ د سعید مخکتا ونه کړه مقتدا په ژوندانۍ د سعید مخکتا ونه کړه خو په ژوندانۍ د سعید مخکتا ونه کړه خو امید مې نشته چې شیرای جنازو له جانا ګریوان شلیدلې په قطار د لیونو کې تا چې خندا غوښتله زر په شونډو سرو له جانا مننه کوم او مننه که تاسو مونږ ته اخري غزل ووایئ نو ډېره خوند مو وکړي سپین رخسار جنت کمسو کې ګل به دې لا څنګه وي سپین رخسار جنت کمسو کې ګل به دې لا څنګه وي او شونډې دې ښایسته دي چې خندل به دې لا څنګه وي سپین رخسار جنت کمسو کې ګل به دې لا څنګه وي او شونډې دې ښایسته دي چې خندل به دې لا څنګه وي او لاس چې به دې راکړلو نو زړه مې په ټوپونو شو لاس چې به دې راکړلو نو زړه مې په ټوپونو شو سوچ کوم چې غاړه راکول به دې لا څنګه وي او زه ستا د کوڅو په کاڼو ډېر هم اوده شوی یم زه ستا د کوڅو په کاڼو ډېر هم اوده شوی یم کاڼي به دې څه وي چې څنګل به دې لا څنګه وي غزل دی عاطف سهیل صاحب چې زما د لیونتوب په کوم عادت کې خبرېدل زما د لیونتوب په کوم عادت کې خبرېدله سبا به خندېدله هر بیګا به خندېدله چې کړه به یې نقاب د مخه لر په بم ښکاره شوه چې کړه به یې نقاب د مخه لر په بم ښکاره شوه قسم د لمر حیا کړه او سپوږمۍ به تښتېدله او یو داسې وخت تېر شوی چې له ما نه یې نفرت کو یو داسې وخت تېر شوی چې له ما نه یې نفرت کو یو داسې وخت راغلی چې په نوم مې بېغنېدله یوه تنده یو ارمان ساقي مدهوش و میخانه یوه تنده یو ارمان ساقي مدهوش و میخانه کې او د میو یوه پیاله په کناره وه تویېدله بهار نو خزان و شبنم وا د ښار په څوکو
بهار نو خزان و شبنم وا د خار پسوکو ګل تګې و نهار پاڼه یې رو وچېدله بهار نو خزان و شبنم وا د خار پسوکو ګل تګې و نهار پاڼه یې رو وچېدله د خپل تقدیر مالک وم د ازل خواره خواري د خپل تقدیر مالک وم د ازل خواره خواري وه شپېلۍ د امیدونو مې په تن کې غږېدله د خپل تقدیر مالک وم د ازل خواره خواري وه شپېلۍ د امیدونو مې په تن کې غږېدله روان و د وصال په لار تیاره وه او ګاړه نصیب سے روان و د وصال په لار تیاره وه او ګاړنګ په لاس کې مې ډېوه د ژوندانه ویلې کېدله روان و د وصال په لار تیاره وه او ګاړنګ په لاس کې مې ډېوه د ژوندانه ویلې کېدله و بېتاله د سعید ژوندون جونګړه کې ښه نه وه بیتاله د سعید ژوندون جونګړه کې ښه نه وه د عمر تقاضا وه ګزاره پکې کېدله سبا به خندېدله هر بېګا به خبره مننه کومه توصیه مننه ملګرو دا و حافظ سعید صاحب چې مونږ خپلې معلومات راواخیستل او مونږ ته یې ښکلي غزل واورل او حافظ صاحب تاسو په آخر کې خپل ولس ته او څه پیغام ورکول غواړئ سهیل صاحب خپل ولس ته خو بس زه دا وایم تاسو په خپل منځ کې د ورونو سره او هغه د رضایي ورونه وي د مسلمانۍ ورونه وي د هغې سره مینه محبت ولرئ او محبت زیات ورسره کړئ ځکه چې په محبت باندې زموږ رب ها خوښی کړي او خوښېږي او چې محبت کوې نو امید لرم چې د ژوند په پاڼه باندې د رحمت شبنم هم واوري د رحمت شبنم به هم واریږي او تاسو د یو بل سره جنګ جګړې مه کوئ او ښه په کلاره باندې ژوند تېروئ او زندګي د چا انتظار نه کوي لکه بیا به سبا ارمان کوي ډېره ډېره مننه او مننه ملګرو د حافظ سعید سره او زمونږ سره او د کیمرامین او عشق الله او نصیب الله ته د حافظ صاحب په دغه یو شعر او اجازت راکړئ چې خلق په کفر خفه کیږي زه کوم په کفر فخر خلق په کفر خفه کیږي زه کوم په کفر فخر چې د یار لفظ شو کفر ژوندون غاړه مې کافر شو چې چېرته یې الله مو ښاد ساته آباد ساته د خپل ځان د خپل چاپېرچل خیال وساتئ د لوی الله په